سلامونه او نیکې هیلې ټولو دوستانو ته. دا عکس ته چې ګورئ څو ورځې مخکې د جهاني صاحب د فیسبوک پر صفحه باندې دا عکس اول راښکاره سو. بیا جهاني صاحب یو عکس العمل ښکاره کړي د دې عکس په مقابل کې د یو شعر په چوکاټ کې. بیا وروسته ډیرو دوستانو پر دې باندې تبصره یې وکړلې، پر جهاني صاحب محترم باندې نیوکې وکړلې چې هر چا خپل نظر ووایه او هر چا یو انتقاد وکړي. یو د خواشینۍ ځای دغه و چې په دې تقریبا 1500 نفرو کې چې پر دې مسله باندې تبصرې کړې وې او خبرې کړې وې، هیڅ چا هم که څه هم ډېر دوستان یا په افغانستان کې خپلوان او شناختګان او رفیقان لري یا خپله په افغانستان کې دي، دغه کار یې ونه کوي چې یو څوک ورواستوي یا پوښتنه وکړي چې آیا دا قبر یا دا مقبره اصلا د رښتیا هم پر دغه حال باندې ده که نه ده. نو د دې کار دپاره ما خپل یو دوست ته په کندهار کې خبر ورکړی چې لاس په کار سي او د دې مقبرې ځای پیدا کړي چې دا چیرې ده. د زرغونیانه مقبره د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک د کلي پر یو غونډۍ باندې پرته ده چې زما محترم دوست محمد عثمان وحیدیار ورغی دغه ځای ته او دغه ویډیو یې ما ته راواخیستله او ما ته یې راواستول. عکسونه یې هم ورسره اخیستي دي چې په دغه ویډیو کې به کوشش وکړم چې تاسې ووینئ او در ښکاره سي. هغسې چې تاسې وینئ د هغه شي څخه چې انتظار کېدی هغه عکس چې مو تر مخه لیدلی و، مقبره هغسې نه ده. مقبره جوړه سوې ده، کار باندې سوی دی. لیدل کېږي چې باغ و درختې لري، شاوخوا کټاره لري، دیوال لري، مځکه یې کانکریټ ده. نام خدا ښه پاکه ساتل سوې ده، که څه هم د کندهار د ښاره څخه ډېره لیرې پرته ده. ما ته وویل سو چې تقریبا 1 ساعت لار ده تر هغه ځایه پورې چې سړی ورسیږي. او لکه تاسې چې وینئ ګله ګلکاري او باغ و شاوخوا یې پاک ساتل سوي دي او کار باندې سوی دی. دا مقبره د 2005 کال په پای کې، بیا د 2006 کال په شروع کې تقریبا 6 میاشتې په جریان کې PRT پر دې باندې کار وکړي او دا یې جوړه کړله. دا چې د چا په خواهش سوی و یا چا نظر ورکړی و متاسفانه دا معلومات نشته، مګم دغومره معلومه ده چې PRT دا جوړه کړې وه او بیرته یې مقبره سره ځای پر ځای کړې ده. هغسې چې لیدل کېږي کلکینان لري، هندارې لري، دروازې لري، پاکه ده نام خدا. هغسې چې تاسې وینئ د مقبرې په داخل کې هم کار سوی دی، جوړ سوي دي، مګم متاسفانه لکه نور هر څه چې په افغانستان کې کار باندې کېږي مګم سرسرکي کار باندې کېږي، پر دې باندې هم سرسرکي کار سوی دی. او بالاخره لکه هر شی بل چې په افغانستان کې حفظ مراقبت نه لري، دا مقبرې د اوضاع څخه دغسې معلومیږي چې کوم حفظ مراقبت نشته چې څوک یې بیرته رنګ روغن کړي او پاکه یې کړي، صفا یې کړي. د کندهار د کلتور ریاست شاید حتی په خبر هم نه وي چې دا مقبره چیرې ده. نو بیا هم دوستان ته یادوري کوم چې دا مقبره د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک په کلي کې پر یو غونډۍ باندې پرته ده. نو خدای دې وکړي چې د کندهار د کلتور او ریاست دې ته توجه وکړي، بیرته یې رنګ و روغن کړي. دا زموږ ستاسې د پښتنو د افتخاراتو څخه یو ځای دی چې په تاریخ کې ټولو د مکتب شاګردانو د دې په باره کې معلومات ترلاسه کړي دي، مګم زه فکر نه کوم چې څوک حتی په خبره وه چې دا مقبره چیرې ده. نو ما چې خپل د دوست څخه وغوښتل چې دا ویډیو را جوړه کړي او یو څه عکسونه راواخلي، زه په خپله ډېر حیران شولم چې دا خو هغه شی نه دی چې جهاني صاحب ویلی و. نو خدای دې وکړي چې دوستان د دې در مخه چې بیا بله پلا داسې قضاوت کوي، که یو څه پر ځان باندې زحمت راولي، یو څه کوشش وکړي او یو څه پسې وګرځي، زه فکر کوم چې
هغه شی چې په عکس کې راځي یا بعضې خلک یې په فیسبوک کې نشروي د دې دپاره چې د نورو خلکو احساسات راپاروي، نو که یو څه پسې وګرځو معلومه به سي چې هغسې نه ده او حقیقت او واقعیت بل شی دی. نو خدای دې وکړي چې دوستانو ته یو څه معلومات په لاس ورغلي. ډېره مننه.